او دا میل دی او دیو دواړو مرج وکړو خو کله چې دیو جینو ټایپ دیو د مخکې نه یا ټیسټ کړي وو او یا یې اوس ټیسټ کړو نو دا په میل کې به ایکس وایي په دې کې داسې کار کوم چې دا کیریئر کو که ډیزیز دی کو اوس هم دوه چانسز دي په کیریئر به یې وروسته کو هغه به ورته ډیزیز کو دا به ورته بیمار کو دا به ورته کیریئر کو اوس به دا بیماره کو دا د هیموفیلیا لپاره بیماره ده صحیح ده او دا څه دی دا نارمل دی دا نارمل دی او دا ډیزیزډ ده د دې نه به اوس موږ ماشومان پیدا کوو د دې نه به څو ماشومان پیدا شي د دې نه به چې کومه دی 4 پیدا کړو دا یو کمبینیشن به موږ داسې جوړ کړو چې دا ایکس به راولو او دا به د ایکس سره میلاو کړو دا ایکس چې موږ راوست نو په دې ایکس کې به دا ډیزیزډ راولو او دا بل چې کومه دی دا بل ایکس دا به کلر ما جوړ کړی دی دا نارمل دی صحیح ده نیکسټ به دا موږ میلاو کړو نو چې دا ایکس د دې وای سره میلاو شي نو دا به څه جوړ شي ایکس چې کومه دی افیکټډ دی او وای چې کومه ده دغه جین پې نشته نو دا انفیکټ اوس دلته وګورئ نیکسټ پیډیګري به زموږ سره څنګه راشي نیکسټ به زموږ سره دا کمبینیشن چې کومه دی داسې راشي چې دا دواړه به میلاو شي دا ایکس او ایکس دا او په دې ایکس اینډ ایکس کې به زموږ سره دا یو ایکس چې کومه دی په دې باندې زموږ سره څه دی جین دی او دا او ایکس او وای دا به میلاو شي څه به میلاو شي ایکس او وای کمبینیشن به راشي که نه ایکس او وای او ایکس څه دی دا خو بس ډیزیز د ایکس چې په کم ځای کې مو ایکس اوس چې دا ایکس راتلو دا نو دا څه دی اوس دې ته وګوره د دې نه به څه پیدا شي د دې نه به فیمیل پیدا شي لاول فیمیل پیدا کوو بیا د دې نه به څه پیدا شي میل به پیدا شي د دې نه به څه پیدا شي فیمیل به پیدا شي د دې نه به څه پیدا شي میل به پیدا شي اوس وګورئ دلته وګورئ په دې ځای کې دا فیمیل چې کوم دا د هیموفیلیا لپاره موږ ډسکس کوو ریسیسیو ډیزیز ده نو د دې دپاره چې دا فیمیل ډیزیزډ شي څه شی پکار دی دواړه ایکس کروموسومز باندې ډیفیکټیو ریسیسیو جین چونکې په دې کې یو ډیزیز دی بل نه دی نو دا به څه یو دا به کیریئر یې دې ته موږ څه وو کیریئر وو او دا میل به څه دا به ډیزیز دی ډي آی ایس ای اے ایس ای ډي ډیزیزډ به ښه دا به هیموفیلیک او دا به څه کیریئر یې او دا به څه دا به ډیزیز دی اوس دا خو په دې طریقه باندې زمونږ سره میلاو شو داسې کار کوو چې د دې واده کوو دا میل دی که نه نو دلته دا نارمل اوس دا څه دی ډیزیزډ دی او د دې واده د کیریئر سره کوو د دې دواړو به وکړو که د دې دواړو چې موږ واده وکړو دا پیټیګري به داسې شي دا پیډیګري به زموږ سره به د دې نه داسې دغه میلاو شي چې دا ایکس به چا سره میلاو شي د دې ایکس سره نو یو ایکس او بل ایکس دا دواړه ایکس به میلاو شي په دې کې دا یو ایکس چې کومه دی دا ډیزیزډ دی دا څه دی ډیزیز دی دا بل ایکس څه دی دغه هم ډیزیز دی نو دا به پیدا شي د دې نیکسټ کمبینیشن نه به دا به ایکس راشي او دا به اوس وای راشي نو دا کمبینیشن به ایکس او وای خو په دې کې دا ایکس چې کومه دی دا ایکس دا څه دی دا ډیزیز دی او څه شی به پیدا شي چې میل موږ دې علامات باندې میل به پیدا شي او نیکسټ به کمبینیشن څه راشي ایکس به اوس نارمل راشي او ایکس چې کومه دی دغه ډیزیز به راشي ایکس او ایکس نو دا یو ایکس چې کومه دی دا څه دی په دې باندې هیموفیلیا لپاره ایچ او دا به څه پیدا شي دا به فیمیل پیدا شي ښه دا خو ما میل دپاره دا علامات ولکړو دا به څه شی پیدا شي ایکس ایکس چې پکې راغلی نو دا به ښځی که نر نو دې ته اوس وګوره دا او دلته به ایکس او وای راشي ایکس به هم نارملي او وای به هم نارملي اوس وګوره دا څه شی پیدا شو دا فیمیل دا څه پیدا شو میل او دا څه پیدا شو فیمیل دا څه پیدا شو میل اوس وګورئ دا فیمیل به څه دا به هیموفیلیک ډیزیزډ به هیموفیلیک به
د هیموفیلیا دپاره به دا بیماری هیموفیلیک بی یا سمپلی ویلی ډیزیزډ بی. دا به څه دا به هم هیموفیلیک وي او دا به څه دا به کیریر وي او دا به څه دا به نارملي. که تاسو پرسنټیج اخلئ او په پرسنټیج کې ووایي نو په دې کې چې کوم میلز تاسو په F1 جنریشن کې پیدا کیږي په F1 جنریشن کې څه کیږي پیدا کیږي نو په دې کې میل چې کوم دی یو میل دا دی او یو میل دا دی دا 50% میل پیدا کیږي او 50% څه پیدا کیږي فیمیل. په دې 50% کې به میل 100% به دا ډیزیز وي 100% به څه ډیزیز دي ځکه چې د دې د مور نه ایکس کروموسومز په دې چا کې راځي او آلویز وای کروموسومز راځي. نو د دې د وجې نه به دا چې مور یې هیموفیلیک وه نو زامن به یې څه هیموفیلیک به وي څه به هیموفیلیک به وي خو نونه به یې څه نونه به یې کیریر وي. په هغې کیس کې به 100% کیریر وي 100% چې کله د دې پلار چې کوم هغه نارمل و چې فادر یې څه نارمل و. که چېرته داسې کار وشو چې مدر یې هیموفیلیک وه یا کیریر وه او فادر یې ډیزیزډ و نو بیا به ستاسو څه 1% میل چې کومه دا یوه چې کومه وه دا 25% هیموفیلیک وه او دلته څه ده 25% کیریر ده او دا 25% ډیزیز دی او دا 25% څه دی نارمل دی. سمپلی تاسو ویلی شئ چې په دې دریو کې ډیزیز دي نو 75% به دا څه جوړیږي دا به ډیزیز یا کیریر او 25% به نارملي. که بیا سپیسیفیکلی نو یوه ماشومه 25% چانسز شته چې هغه هیموفیلیک پیدا شي بله ماشومه 25% چانسز شته چې هغه کیریري او که چېرته هلکان پیدا کیږي نو بیا هیموفیلیک دپاره 25% چانسز دی او نارمل 25% چانسز دی. په دې طریقه باندې اوس ورله مزید واده کوئ یو ځل یې د نارمل سره کیریر دپاره وکړئ یا د دې دپاره دا پټیګري نه به تاسو دغه شان په F2 جنریشن کې چې دی به څومره چانس وي دا ځان چې ختم شي بېرته پرې نور بحث کوو. موږ د دې واده کوو په دې ځای کې د دې واده د بل چا سره کوو د دې سې زه نه کوم دا موږ داسې کوو چې د دې قسم ښځې سې دلته وکړو ښه اوس به درته لیګل کم په مسلمانۍ کې دا خو د انګریزانو ما کلی دی روس کې داسې خلک کوي مسلمانان هغه بیا موږ داسې کوو دلته ورته موږ داسې ښځه میلاو کړو دا مسلمانانو واده دی دې ته وګوره او دا بیا دا دی صحیح ده او دلته موږ د دې سره داسې کار وکړو چې د دې سره موږ بله دې له ښځه وکړو دا دې له د دې نه موږ بچي پیدا کړو او د دې نه موږ بچي پیدا کړو د دې نه چې کوم بچي پیدا شي دا او دا فار اگزامپل او د دې نه کوم بچي پیدا شي دا او دا نو دا د تره زامني یا دا د ترور زامني بیا موږ دې له او دې له واده کوو دې دواړو له چې واده وکړو نو بیا پکې بیماری نه راوځي دې له د دې څه وکړو یا دې له د دې څه وکړو او دې کې به دا فیمیل جوړ کړو دې له د دې څه وکړو یا دې له د دې څه وکړو نو دا کزن میرج به یې موږ کوو. کزنز یا د ترور لوري یا د ماما لوري او یا د تره لوري نو د دې واده چې موږ وکړو دا پکې به راځي خو دا خو ما د روس والا واده وکړو نو تا دا پوینټ ګین کړو چې دا تا اللیګل وکړو خو دا اللیګل نه دی ښه دا موږ جست د ایکسپلینیټري پرپز دپاره وکړو ما تا ته وویل چې پریکټیکل میټینګ چې کوم دی هغه دی جست موږ پیډیګري کې وکړو نو ته ترې دا وران که او دا پیډیګري داسې چل وکړه چې دا د دې نه چوته که دا پیډیګري دا د دې نه لرې که دا د دې نه لرې که او دا پیډیګري د دې سره دغه که اوس لیګل شو دومره خرچه پرې نه راځي دې ته وګوره اوس لیګل شو چې لیګل شو چې ته خوشحاله شوی ښه اوس ګوره په دې کې درته ما یو خبره درته دغه که ما دا وران کوي ښه بله خبره